آیا پوهیږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ډول اخلاق درلودل؟ دغه اخلاق او آداب زده کړه، په ننني ژوند کې تطبیق کا، تر ټولو بهترین اخلاق به ولري او بریالی انسان بشي. ټول به در سره مینه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعامل داسې ول، خپل ملګرو سره هر چا به فکر کوو چې تر ټولو ډیر وته دی ګران دی. یعنی هر صحابي به فکر کوو چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران یم. بل به هم دا فکر کوو، هر چا ته به ارزښت ورکوو، هر ملګری ته به خپل قدر او مقام ورکاوه. کله چې به ورته فقیر راغی، یا به یې څه ورکول او یا به یې په ډېر ادب او احترام رخصتاوه. داسې نه کول چې غصه شي پې یا یې سپکه سپوره ورته ووایي. کله چې به ملګرو سره و، په کوم سفر کې و یا به کوم کار کاوه، په خلکو یې تعالی خپله نه منله، ځان یې تر نورو بهتر او برتر نه ګاڼه. مسجد نبوي کې چې کله جوړېدو، خپله مبارک تیږې را انتقالولې. صحابه ورته ویل چې نه، دا موږ کوو. ویل چې نه، زه تر تاسو برتره نه یم، زه انسان یم، ستاسې دوست او ملګری هم یم. یو ورځ په سفر و، د مبارک صحابه سره هغه خپلې دندې تقسیمولې، غوښتلې چې یو پخلی وکړي. د مبارک ویل چې زه به خس و خاشاک راوړم، اور به ترې بل کړو. صحابه ورته ویل چې نه، دا کار موږ کوو، دا ته کفایت کوي، ته مه کوه دا کار. خو پیغمبر ویل چې نه، الله پاک له هغه انسان کرکه کوي چې په نورو باندې ځان بهتر او برتره ګڼي. دا اخلاق زده کړه، په ننني ژوند کې عملي کړه، تر ټولو بهترین انسان بشي.